السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه یم ستاسو ورور ولی الله یو ځل بیا د پښتو ټک یوټیوب چینل نه طرف نه ستاسو په خدمت کې حاضر یم. په نننۍ ویډیو کې به تاسو ته دروښایم چې څنګه کولی شئ تاسو چې هر چاته زنګ ووایئ ډېر په اسانه طریقې سره. مطلب تاسو چاته کال کول غواړئ او تاسو په لارې یئ یا ډرایوینګ کوئ یا په ایمرجنسي کې یئ، نو تاسو به څه کوئ؟ اول خو به ځئ ډایلر ته خپل موبایل، بیا به هغې کې نمبر ګورئ. ډېر ټایم به ستاسو نه ضایع کوي. نو داسې اپلیکیشن درته درښایم چې خپل موبایل ته صرف تاسو د هغه کس نوم واخلئ. تاسو چې د کوم کس نوم واخلئ ستاسو موبایل به هغه ته خود به خود کال شروع کړي. نو ډېره د کار ویډیو ده، انشاءالله ستاسو ټولو به ډېر زیاته په کار راشي. ویډیو تر اخره پورې وګورئ، ویډیو سکپ کوئ مه. دې نه علاوه که تر اوسه پورې تاسو هم پښتو ټک یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړی نو دا ورسره سبسکرایب کړئ، خواږې د غنټۍ نشان هم کلیک کړئ چې زموږ نوې ویډیوز تاسو ته په وخت باندې دررسي. ملګرو سمپلي دې لپاره به تاسو ته د اپلیکیشن ضرورت وي. د دغه اپلیکیشن لینک موږ تاسو ته ډسکرپشن کې درکړی دی. کله چې دغه اپلیکیشن تاسو خپل موبایل ته انسټال کړئ، د اپلیکیشن تاسو کولاو کړئ، دا به ستاسو نه صرف یو پرمیشن غواړي. دغه پرمیشن چې ستاسو نه وغواړي تاسو به دې ته پرمیشن الاو کړئ. کله چې تاسو دې ته پرمیشن الاو کړو او تاسو د اپلیکیشن کولاو کړو، نو تاسو ته به یو داسې شان انټرفیس راوالي لکه کوم چې زما به د موبایل دی. ټیک ده، اوس دا به تاسو استعمالوئ څنګه؟ ډېر اسان استعمالي دی. د موبایل لا پاور بټن چې ده، کومې نه چې تاسو موبایل آن کوئ اف کوئ، دا به دوه پیرې پریس کوئ، دوه پیرې به یې دباو کوئ. چې دوه پیرې دا تاسو دباو کړو، تاسو ته به په سکرین باندې یو سپیکر شانتې راوالي. صحیح ده. کله چې هغه راوالي نو تاسو به هغې ته صرف د هغه ډایلر نوم واخلئ چې تاسو چاته کال کول غواړئ. صحیح ده. زه خو ځکه نشم کولی، زه چې چاته کال وکړم اوس زه ډایل وکړم نو زما ریکارډینګ چې دی، زما وایس چې دی، زما اواز بیا نه ریکارډ کېږي. تاسو یې په دغه طریقې سره کولی شئ. د دې نه علاوه دا تاسو کتلی شئ د دې ځای نه پکې دا د ټایمر هم دی، څونه ټایم بعد تاسو هغه ته بیا کال کول غواړئ. مثال یو پیر هغه بیزي، یو پیر هغه کال اټینډ نه کړي، څونه وخت بعد ورته ته بیا دوباره ریکال کول غواړئ. دا وګورئ. ټیک ده. دغه شان دی، دا پکې د سپیکر آپشن دی. سینسیټیویټي تاسو څونه سیوا کول غواړئ، کمول غواړئ، د دې ډبل کلیک. نو ډېر د کار اپلیکیشن دی او ستاسو به ډېر زیات په کار راشي. د ایمرجنسي کې یا د ډرایوینګ په صورت کې په لاره روان یې او چاته هم کال کول غواړئ، نو د هغې دپاره ډېر زیات لازمي دی. یا تاسو چېرته رابطې زیاتې مطلب زیات کالونه کوئ، نو هغې دپاره هم ډېر لازمي دی. ولې ستاسو ټایم به نه خرابوي. ملګرو انشاءالله امید لرم چې ستاسو ټولو به ډېر زیات خوښ شوی د اپلیکیشن. که خوښ شوی وي نو لایک یې کوئ، چینل سبسکرایبول مه هېروئ، د ملګرو سره یې شیر کوئ. د راتلونکي ویډیو پورې د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د خدای په امان.